د ملک نورو برخو په رنګ ضلع باجوړ کې هم یوم تکبیر په مناسبت ریلی او دستوري تابعه شوې ده. دا وخت زموږ همکار محمد سلیم د ریلی ګډونوالو سره موجود دی. هغه نه تفصیل معلومو. جی محمد سلیم، یوم تکبیر په اړه باندې د ولس جذبات دي؟ جی بالکل دی وخت کې زه باجوړ پریس کلب کې موجود ما دلته زمونږ د باجوړ سمشران کشران او دغه شانته کې نور کم ځوانانو هغه راوتلي وو. دوی د باجوړ پریس کلب نه د شاهجان چوکه پورې یو ریلی هم وکړله چې نن یوم تکبیر دی او 28 مې ده. نو د دوی نه به پوښتنه کوو که تاسو ماته دا ووایئ چې نن څه حوالې څه تاسو دغه کوئ او څه میسج ورکول غواړئ، څه پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په دې باندې موږ ډیر شکر د خپل ملک ادا کوو. کله چې انډیا د ماکې وکړه دا د ماکه موږ نه وې کړې، زموږ ضمیر مړ واده ولې موږ د دې د ملک چې دا د ماکې موږ وکړلې د اټمي ملک یو طاقتور ملک ته موږ په خپل ملک باندې فخر کوو. شکر الحمدلله چې اټمي ملک شو. کو موږ اټمي ملک نه وې نن به د فلسطین په شانته په فلسطین چې کم زیاتې روان دي چې په موږ باندې خو شکر الحمدلله په موږ په دنیا یو طاقت هم په موږ اٹیک نشي کولای او زموږ د ملک مضبوط ملک دی. ملک صاحب کنن راته دا وایي چې تاسو په دې اهم ورځ باندې نن 28 مې ده او پاکستان چې کوم دی اټمی قوت جوړ شوی په دې ورځ کې تاسو ماته دا څه پیغام ولسته ورکول غواړئ؟ نن راشي کومه دا زموږ د ملک لپاره زموږ لپاره نه زموږ د ملک لپاره دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او زمونږ په دې ملک کې څومره فوج دی یا پولیس دی یا عوام دی دا ټول ان شاء الله په دې باندې موږ فخر کوو، خوشحالانه پې کوو او زمونږ عوام چې کوم دی ان شاء الله دا د یقین او دا ټول خلکو ته معلومه ده چې دا د خپل فوجانو نه تیز دي، د خپل پولیسو نه تیز دي او دوی په هر وخت او په هر میدان باندې قربانیان ورکړي دي او بیا هم ورکوي. موږ ملک ته څوک په غلط نظر ګوري نو د څپېړې جواب ولا په لته او په سوک ورکوو. نو دا زموږ ډېره د خوشحالۍ خبره ده، ډېره زیاته مهرباني دي او دغه ولس چې کوم راوتی او دغه خپل خوشحالي وکړه او دغه خوشحالي به کال په کال منځو. جی صحیح، مننه محمد سلیم د تفصیل لپاره.